بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو صابر جان یم، امید ساتم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. د راحت باچا دی په حجره کې ناست یم. چې کوم شاه زلمي تاسو وینئ دا هم د دې علاقې اوسېدونکي د موسیاغۍ اوسېدونکي دي. دوی له راغلي یم او د دې څه داسې کارونه دي چې هغه د ډېرو خلکو نه پټ دي او ډېر د ستاینې وړ دي. ما کوشش دا کولو چې دوی سره کښېنم او دغه د دې دغه ستړي دا تاسو ته را برسېره کړم. په خوا کې راسره شفیع جان ناست دی. شفیع جان ډېر اکټیو انسان دی. د سره تقریبا چې داسې 500 ملګري شته دی په ګروپ کې. نو هغه ملګرو په ده باندې اعتماد هم دی او ده نه تپوس کوو چې یاره اول خو دا راته ووایي چې د کوم ځای سره تعلق ساتي. شفیع جانه السلام علیکم. وعلیکم السلام صابر جان بھائی، ستاسو او ستاسو د چینل ډیره شکریا ادا کوم مننه، چې مونږ لم قیمتي وخت راکړ. ډېر زیاته مهرباني. کوم ځای سره تعلق ساتي؟ صابر جان بھائی د موسازۍ کلیو او د محله شیخان سره تعلق ساتم صحیح او یو سماجی کارکون یم. صحیح. په کلي کې تاسو چې څنګه وایي چې یار سماجي کارکونه یم، په کلي کې څه داسې د خیر ښېګړې کارونه روان دي چې هغې سره کلي ته چې کوم دی نو فایده رسي؟ صابر جان بھائی زموږ خو دا کوشش دی چې دا کم مونږ د واتساپ ګروپ جوړ کړی دی، موسازۍ عوام ګروپ. په دې کې مطلب دا دی چې مونږ سره ډېر اکټیو ملګري دي. څومره ممبران هم چې دي نو هغه مونږ چون کې کتلي دي او هغه هم بیا په دې کې اډ کړي دي. لکه فرض کړئ داسې زه به تا ته دا وایم چې اوس ګرمي د موجوده ټایم کې لکه زه به د بجلۍ خبره وکړم چې د بجلۍ داسې مونږ ته دغه راشي ضرورت راشي، لکه فرض کړئ د ګریډ نه یا مطلب دا دی چې په علاقه کې د ټرانسفارمر نه یا زمونږ چې کوم ازرخانه کې اډه ده د هغې نه، نو په هغې باندې بیا مونږ په خپل ګروپ کې یو میسج چلو او هغه ملګري مونږ سره چې کوم دی شانه بشانه ولاړ دي خو دې دې ولیږي که هغه د شپې 1 بجې او که 2 بجې وي. هغه ملګري د قوم دپاره روزي بغیر څه لالچه، بغیر څه سیاسته او بغیر څه د عهدې نه هغې مونږ سره منډه ترړه کوي. صحیح. دا راته وایي څنګه چې وایي چې ملګري را سره وي، نو په دې ګروپ کې تاسو سره سیاسي مشران شته؟ په دې کې مونږ سره د هرې پارټۍ سیاسي مشران هم شته دي، خو مونږ دغه سوچ بیا نه کوو چې یاره لکه اوس موجوده ټایم کې فرض کړئ لکه د پی ټي آی ملګري دي په ګروپ کې نو بس همغې به دا کار کوي. نه، مونږ وایو چې مونږ د کلي یو اتفاق وساتو او په هغه اتفاق سره مطلب چې په دې ګروپ کې څونه ملګري څونه پارټیانو والا هم دي نو هغې بیا مونږ ځان سره شاملو او په دې کې شک نشته دی هغې مونږ سره ولاړ یم شانه بشانه. داسې کوم ملګری دی چې یا ملګري دي چې تاسو کله هم اواز کړی دی سره پکه ټایم راوتي شپې 1 بجه 2 بجې 3 بجې؟ یاره صابر جان بھائی دا خو که زه درته وایم نو ملګري ډېر زیات دي، خو لکه هغې کې بیا داسې اکټیو ملګري چې کوم دي چې هغې مطلب دا دی هر ټایم مونږ ته اویلیبل دي نو هغه تقریبا داسې 30-40 پورې ملګري دي چې د موسازۍ عوام ګروپ کې مونږ یو میسج وچلو نو هغه مونږ ته آن دی سپاټ بس موجود دي او هر رنګه خبرې ته هغه بیا ولاړي. تاسو چې دا کومه منډه وهئ، تاسو چې دا کوم خرچې کوئ، دا د مشران درکوي که د خپل دی؟ یاره دا خو د خپله وسه پورې کوو. یا ملګري خپلو کې ګیدرینګ وکړي، مطلب دا دی چې سم کېږي لکه که زمونږ تله راتلې وي که زمونږ یو ځای ته فرض کړی د پښتو وطن دی چېرته ځو په لاس کې مطلب دا دی د 100 روپو سیب واخلو یا دغه کړو نو هغه زمونږ د خپله جیب وي او نه مونږ مشرانو نه دغه تمه ساتو چې یاره دوی به مونږ ته دا راکوي او بیا به مونږ منډه وکړو. صحیح. چې څنګه مونږ ګورو نو په دې کلي کې خو د کرکټ ګراونډ شته، انعام کرکټ ګراونډ چې په دا الکان زیاتر په دې ګروپ کې زه په دغه موسازۍ عوام ګروپ کې خپله یم زیاتر ځوانان دا وایي چې د فوټبال ګراونډ نشته. دې دپاره هم تاسو هلې ځلې کوئ؟ ډېر ښایسته سوال دی چونکې هغه ورځ د فاینل میچ و په هغې کې ما سره انعام کرکټ ګراونډ چې کوم انتظامي مشر دی هغه ما سره په رابطه کې و هغه ویل چې یاره یو چیف ګیسټ مونږ ته دلته کې ضرورت دی او دې کې مونږ سره منډه ترله کړو. ما ورته ویل چې یاره الله پاک به خیر کړي. هغه قسمت یې ښه زمونږ د کلي چې کوم اس اس پي دی رفعت الله خان موسازۍ هغه ته ما یو میسج وکړو په واتساپ باندې. ما ورته ویل چې یاره دغسې یو چیف ګیسټ مونږ ته پکار دی او هغه هم تاسو کېدی شي ستاسو خواهش دا ملګري لري دا هلکان لري چونکې هغه ډېر غټ پروګرام او ډېر غټ فاینل و. هغه بیا ما ته رفعت خان وویل چې یاره اس اس پي صاحب ویل چې بس زه به د خپل کوم زما مصروفیات دي چېرته روان هغې کینسل کړو او مونږ له ټایم راکړو او هغې کې د هلکانو ډېره حوصله افزایي وکړه. هغې ته اعلان هم وکړو د کیش په صورت کې او هغې ته هغه کیش هم بیا میلو شو ملګرو ته او هغې ته دا هم واضحه کړه چې زه به تاسو له
په بین الاقوامي سطح باندې چې کوم دی نو هلته کې خبره کوم چونکې هغه خو اسلام آباد کې DOFC دی نو هغه ویل چې دا کار زما شو زه به ستاسو دپاره پاتې شو د فوټبال د ګراونډ خبره نو هغې کې موږ سره ملک خانزیب او د هغه ورور بابوزیب چې اوس په عمره کې دی تا ته خو پته ده هغه زموږ په دې ملګرو کې دی نو هغوی دا وزټ کړی دی هغوی د مسازې د هلکانو دپاره د فوټبال ګراونډ دپاره भरपूर कोशिश کوي چې په هر طریقې په سیاسي لیول وي یا نور زمونږ منډه ترړه کېږي هغې وي چې موږ دې ته فوټبال ګراونډ اویلیبل صحیح که زه وګورم که نو نن سبا خبرې هر چا خو دا راته وایي چې دونه لویه حوصله تا ته د کوم ځای نه میلاوېږي چې د خلکو خبرې نه اورې یا د خلکو خبرې په دې لږ غمي خپل کار کوي صابر جان بھائی مشران یو خبره کوي هغې وایي چې مخکې تله غواړي نو ځان کوڼ کا که چېرې دغه سوچ د هر چا خولې پسې یا د هر چا خبرو پسې مونږ ځو نو زما په خیال چې دا کمې هلې ځلې دي یا دا کم ما سره ټیم دی ملګري دي دا دومره اکټیو دي دونه مطلب د کلي دپاره ویښ دي خدمت کوي نو دا هر څه به پاتې شي نو زه خو دا وایم چې بس هغه کم سړی خبرې کوي یا دغه کوي هغه د خپل ګریوان کې وګوري خپل ځان ته دې وګوري چې زما څه کردار دی نو داسې نه پکار زه خو خپله د دې شي خلاف یم دلته راحت باچا هم موجود دی راحت باچا یو خبرې تپوس درنه کوم تاسو څنګه وختي ویلو یاره د ګیس باره کې هم موږ منډه کړو دې باره کې راته لږ ووایه بسم الله الرحمن الرحیم صابر جان بھائی دا سې کار چې موږ د کلي کې د ګیس ډېره غټه مسله ده د بجلی ایشو هم دغه حل دی ګیس ډېره غټه مسله ده خدای شته چې موږ دې کې مخکې خبرې کړې دي ما د اختر نه مخکې ټیمان هم راغوښتي دي باقاعده صفایي مې ټول کلي ته معلومه ده خدمات معلوم دي ان شاء الله بیا به هم کوو ان شاء الله بیا میله ان شاء الله موږ دا خپل میټینګ کړی دی ملګرو چې ان شاء الله دفتر ته به ځو او هغې کې به ان شاء الله مشران سره خبرې کوو هغې ته به د ګیس دغه کې خبرې کوو چې یاره موږ بیلینګ کوو داخليږي او بل ګیس نه راځي ولې خبره کنه خبرې به کوو ورسره ما دلته مشران ته وایي چې وروره ما سره تاسو لاړ شئ وروره خبرې زما کار دی یا ورابا چې دی هغه د ګیس دغه دی افسر دی زموږ ملګری دی هغه سره به ممکن خبرې به ورسره وکړو انشاءالله ګیس لپاره موږ منډه وو کړې ده او بیا به هم کوو دا راته ووایي چې په دې اجاره کې سبا څه پروګرام شته او جی سبا له دلته کې یو ټیم به راځي چې دا انجوز والا دي هغوی دلته چې کوم داسې مشران دي کلي کې شته غریب خلک شته دي زموږ غریب علاقه ده هغوی کې داسې خلک شته چې هغوی بیماران دي سینونه بیمار د تبه مسله وي نو هغې لپاره موږ یو ټیم راغوښتی دي انشاءالله سبا به 9 بجې بل تاجري کوي راځي باقي د خپل گاډي به راولي او ورسره به دي خپل د چس اسرای کوي ورسره به دوایي ورکوي فری کیمپ لګوي نو انشاءالله به دا خدمت ده انشاءالله د کلي لپاره به دا کوو انشاءالله د دې خپلې اجرې دا کوم اډرس دی دا ورته ملګرو ته ووایه د دې محله بامخیل او راحت باچا اجرا صحیح ده محله بامخیل مساوي صحیح ٹھیک شو صحیح او ان شاء الله قدرمنو پروګرام را غونډو وخت هم داسې تیاره دی خو زه خیر شفیق دا راته ووایه چې د ځوانانو له څه پیغام به ورکړي چې دوی کې هم دغه حوصله راشي نو زه هلکانو ته دا یم چې خپل تعلیم حاصل کړئ خپل سکول خپل کالج دې سره چې کوم دی مینه وساتئ او د ډس ټوپک د دې نه بالکل ځان وساتئ چونکې نور خو بس مشران تاسو ته روزانه دا نصیحتونه کوي خو په خپل هم تاسو لکه د دې شي نه ځان وساتئ او تاسو قلم سره مینه وکړئ او ټوپک نه نفرت وکړئ صحیح ډېره زیاته مهرباني خوشحاله شکریه صابر جان بھائی تاسو د راتلو ډېره مننه قدرمنو تاسو چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته او دغه یو شعر دی ټولو ملګرو ته ډالۍ وي چې تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي د لوی الله په امان